په هند کې کرونا وایروس د مړینو شمېر له 500,000 واوښت. د هند روغتیایي مقاماتو نن د فبرورۍ پر 4مه چې د سلواغې له 15 نیټې سره برابره ده وویل چې په دې هېواد کې د کرونا وبا له کبله د مړینو شمېر د 500,000 څخه واوښت. د هند د روغتیا وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمېر د 500 څخه تر 1000 تنو ته لوړ شوی دی. که څه هم چې کارپوهان په دې باور دي چې په کرونا وایرس اخته کسانو واقعي شمېر په دې هېواد کې ښایي له هغه څخه زیات ډېر وي چې رپورټ ورکول کیږي. په څو وروستیو اونیو کې په دې هېواد کې د کرونا اومیکرون ډوله وایرس د اخته کسانو شمېر ډېر لوړ و، خو ویل کېږي چې په دې وروستیو ورځو کې د اومیکرون پیښې یو څه راټیټې شوي دي. د هند روغتیا وزارت اعلامیه کې ویل شوي دي د هېواد په څو برخو کې د اومیکرون ډوله کرونا وایرس د زیاتېدو نښې نښانې لیدل شوي دي. په هند کې په کرونا وایرس د اخته کسانو مجموعي شمېر 1.9 میلیونو ته رسېدلی چې د متحده ایالاتو وروسته په نړۍ کې دوهم هېواد دی چې کرونا وبا په کې ډېره خپره شوې ده. سره له دې چې د کرونا وایرس د اومیکرون خوځنده ډوله د زیات خپرېدو قابلیت لري، خو روغتیایي کارپوهان وایي د اومیکرون ناروغي د مړینې سبب نه کېږي. هند په لومړیو کې د اومیکرون د مخنیوي په خاطر پر ښوونځیو، کالجونو، رستورانتونو او ورزشي مرکزونو محدودیتونه لګولي وو، خو اوس غواړي راتلونکې اونۍ دغه محدودیتونه لرې کړي. د هند د لومړي وزیر مرستیال منیش سیسودیا په خپله ټویټر باندې لیکلي چې د درسي خونو د شاوخوا 2 کلونو تړلو وروسته د فبرورۍ پر 14مه د 4م ټولګي څخه تر 12م ټولګي پورې زده کوونکي کولی شي درسي خونو ته حاضر شي. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون د تازه شمیرو له مخې په نړۍ کې څه د پاسه 388 میلیونه او 940,000 کسان په کرونا وبا اخته دي، چې د دې ډلې څخه 5,915,000 تنه یې مړه شوي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې یې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.